شریعت کې د تجارت کوم فضیلت شته دی؟ پوښتنه وشول یا رسول الله ای الکسب خیر، کم یو کسب غوره دی؟ هغه جواب وکړ چې عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. اوس یو کس تاجر جوړیږي نو هغه کوم صفات خپل کی چې اگر نبوي اخلاق دی یا په حدیثو کې خودل شوی د بهترین تاجر لپاره چې هغه کی او تجارت کې برکت وي. د ډیرو خلکو خیال او سوچ دا دی چې زه دروغ وایم، فراډ وکم، دوکه وکم، تجارت کې به ماته ګټه ډیره ملو شي، خو داسې نه ده. دکاندار تم چې ورشي ته یو شی راښکته کړي نو تا ته دویمه خبره کنځله کوي، وایي سر ته دې ګوره ستا اخیستلو ته ګوره. او ګاک لم دا پکار ده چې د مسلمان زورول، اذیت، بېځایه تکلیف ورکول دا د مسلمان شان نه دی، بلکې د مسلم صفت دا د مسلمان چې شیخ صاحب محترم د جمعې په ورځ باندې د ډیرو خلکو د ذهنیت جوړ لري چې دا کاروبار بالکل نه دی جایز. د ایمان والاو کله چې تاسو د جمعې د ورځې اذان واورېده، تاسو د الله ذکر ته عجلتي وکړئ او بیع پرېږدئ، تجارت معلومیږي. دا شیخ صاحب محترم ډیر خلک د کاروباریان د لندې سویه باندې چې کله یو کاروبار یو څه کوي نو عادت دی چې بس په یو شی باندې سل قسمونه خوري، قسم دی ما به دې اخیستی او قسم دی. خو خاص کر د تجارت په باب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خور تاجر ته یو ناشنا نصیحت کوي او فرمایي چې تجاران اکثره د متشابهات او مشتبه شي چې لکه دا حرام دی، بعضی وایي چې دا جایز دی، د شی او ځان نه ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دې مشتبهات او ځان وساتي، دی انسان خپل عزت محفوظ کړي. د په باره کې وسوک د سبب چې د حرام خور دی. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو ځل بیا رڼا سټوډیو تاسو ته هرکلی وي. محترم ورونو، څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې سټوډیو کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. مقصد پکې زموږ صحیح محترم ورونو هغه ورور هغه خور چې په کور کې ناسته ده نشي کولی چې یو دینی مرکز یو مدرسې یو داسې ته لاړ شي چې هلته علم حاصلیږي، نو انشاءالله په کور کې ناست به انشاءالله هغوی ته دین موږ ورسو او د دینی مسلو باندې به هغوی موږ پوهیو. نن کومه موضوع چې موږ پرې خبرې کول غواړو هغه تجارت، بیوع، معاملات دي، اخیستل د شیانو مختلفه. نو دې باندې دا ضروري مسله زده کول. عمر النقل هغه یو کس چې په تجارت پوهیږي نه، حرام او حلال نه پوهیږي، هغه د تجارت نه روزي. نو ان شاء الله دې مسله کې موږ شیخ محمد نبی صاحب ته دعوت ورکړی. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وي. ډېره مهرباني شیخ محترم. موږ ستاسو او د رڼا سټوډیو ټولو کارکوونکو ډېره شکریه ادا کوو چې موږ ته دا موقع راکړه چې یو چند لحظات د دین په خدمت کې استعمال شو او دینی مذاکره وکړو، ورونو ته د دین مسائل بیان کو. الله دې ستاسو د عمل په اخلاص بنا کړي او الله دې مزید د دین د خدمت کولو توفیق تاسو ته درکړي. الله دې په خپل در کې قبول کړي. شیخ صاحب محترم، اولینی سوال چې د ذهن ته راځي هغه دا چې په شریعت کې د تجارت کوم فضیلت شته دی؟ ځکه بعضې خلک وایي چې لکه نو کار دی دې کې به اجر اوسي، یا دې کې کوم اجر کوم فضیلت قرآن او حدیث کې نقل دی که نه؟ د تجارت فضیلت او بهتری په قرآن او سنت کې شته. وجه دا ده چې د دې تجارت په وجه باندې انسان لاس ته حلال رزق راشي، نو د دې په وجه د حرامو نه بچ شي، د سوال نه بچ شي. ډېر عبادتونه دي چې هغه د مال سره تعلق لري، نو هغه په غیر د دې مال د حاصلولو نه کېږي. مثلا لکه حج شو، دغه رنګ انفاق شو، داسې نور عبادتونه. په دې وجه قرآن او سنت کې د تجارت ذکر دی او د تجارت لوی اهمیت دا دی چې قرآن کریم کې د ټولو نه لوی آیت د الفاظ او د حروف او جملو په لحاظ باندې د سورة البقره کې دغه د تجارت سره تعلق لري. په دې بنیاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشول یا رسول الله ای الکسب خیر، کم یو کسب غوره دی؟ نو هغه جواب وکړ چې عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. انسان چې په خپل لاس مهنت خواري مزدوري کوي او دویم هر هغه بیع چې هغه مبرور وي، یعنی دوکه پکې نه، دروغ پکې نه، خیانت پکې نه او داسې نور. دی وجنه د تاجر په باره کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه انسان چې تجارت کوي خو په تجارت کې رښتیا وي
او د دروغ نه ځان ساتي هغه به د قیامت په ورځ باندې د انبیا او صدیقین او شهدا او صالحین سره ملګری. شیخ صاحب محترم تجارت تاسو بیان وکړو چې بهترین عمل دی. اوس یو کس تاجر جوړیږي نو هغه کوم صفات خپل کی چې هغه نبوي اخلاق دی یا په حدیثو کې خودل شوی د بهترین تاجر لپاره چې هغه کی او تجارت کې برکت می او د شریعت اصول مطابق هغه رواني. یقیني خبره ده چې تجارت د پاره او تاجر د پاره د الله نبی او سخ کلی صفات ذکر کړی دي چې کله تاجر کې غراشي دغه تجارت به عبادت هم حساب شي او هغه ته ډېر خیر او بهتري حساب شي. اولنې په تجارت کې هغه صدق دی چې انسان صادق وي، رښتیا وي. د ډیرو خلکو خیال او سوچ دا دی چې زه دروغ وایم، فراډ وکم، دوکه وکم، تجارت کې به ماته ګټه ډیره ملو شي، خو داسې نه ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان په تجارت کې رښتیا وایي الله به په تجارت کې برکت واچي. حدیث د حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ کې راځي وای فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. کچرته دوی په تجارت کې رښتیا وایي او د خپل مبيعي هغه عیب او نقصان هم بیان کړي نو ګټه به ظاهره کې کم وشي، لیکن الله رب العالمین به پکې خیر او برکت ډیر واچي. او که دروغ ویل او د خپل مبيعي عیب پټ کو نو د دوی نه بچي دی هغه برکت والوزي. نو ولنې صفت صدق دی. دویم صفت تاجر باید امین وي، خائن نه، ځکه خیانت د انسان د مال غ برکت ختمي. څنګه چې مخکې حدیث منغولستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاجر کې دو صفات راشده به په قیامت د قیامت پر ورځ د انبیا او صدیقین او صالحین سره ملګری. یو په تجارت کې چې د صدق او دویم په تجارت کې چې د اغا د دروغ نه ځان ساتل او دویم په تجارت کې چې د امانتداري ده. دریم په تاجر کې بهترین صفت چې د اغا نرمی ده چې تاجر باید نرم اخلاق والي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام انداز باندې نرمی کوونکې انسان ته دعا کړې ده، خو خاص کر په تجارت کې رحم الله امرا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. الله دې په هغه انسان باندې رحم وکړي کوم انسان چې ډیره نرمي کوونکی چې کله سودا خرڅي په نرمۍ خرڅي، چې اخلي په نرمۍ اخلي، چې د چانه چې د قرض غواړي هم په نرمه طریقې سره غواړي. نو ډیرو تاجرانو هغه د تجارت د بد اخلاقۍ نه عبارت کړی دی. حال دا د یو عبادت دی چې سړی نرمي وکړي او خاصه انداز کې خپل اخلاق استعمال کړي. نو اخلاق چې څنګه په شریعت کې ورته ډیر لوی اهمیت ورکړی شوی دی، نو د تاجر د پاره به ډیر ضروری ده چې هغه خپل اخلاق ولري او نرمي کوونکی انسان وي. دیو جن د الله نبی دې ته دعا کړی چې الله دې په رحم وکړي. شیخ صاحب محترم لکه تاسو چې ویل چې تاجر باید نرمي، نن سبا موږ دکانداران وګورو نو دکاندار تم چې ورشي ته یو شی راخته کې نو ته دویمه خبره کنځله کوي، وای سره ته ګوره ستا اخیستلو ته ګوره او د اخیستونکو هم بیا هم دسي هغه بس یو شی باخلی نه نه خطه به د دوړو طرف نه زی غلوش ترې دوړ جانبین طرف نه. او هم د صدا چې موږ ته چې نرمي عام طور باندې هم اخستونکو ته پکار ده هم خرڅون کته. لکه مخکې حدیث مونږ ذکر کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین دې هغه انسان ته باندې رحم وکړي چې هغه په اخستلو کې هم نرمي کوي، خسته اخلاق کوي، په خرڅولو کې هم کوي، د قرض په غوښتلو کې هم کوي. تاجر تم دا پکار دي چې وسړی رااله ته په عذاب شي، تکلیف شي، نو خیر دې د اجر د الله رب العالمین نه وغواړه، بد اخلاقی مکوه، ځکه بد اخلاقی د انسان ایمان ته ضرر رسي او تا ته الله په دې باندې اجر درکړي په دې خسته اخلاق. او ګاک لم دا پکار ده چې د مسلمان زورول، اذیت، بیزه تکلیف ورکول دا د مسلمان شان نه دی، بلکې د مسلم صفت دا د مسلمان چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه انسان دی چې بل مسلمان د هغه د لاس او د هغه د جبه د تکلیف نه په ضرر کې شي. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې مسلمان ته ضرر رسول دا د جهنم سبب بولل دي، او یوازې چې سړی ځان باندې عزم وکړي چې چاته به تکلیف به زیان ورکوم، یوازې دا صفت د جنت د داخليدلو سبب ګرځول دي. نو دوه طرف ته باید د شریعت
قوانینو او احکاماتو ته او د اسلام نوراني حکمونو ته موږ منقاد شو. شیخ صاحب ډیرو ځای کې موږ لیدلی دي چې خلک په مسجد کې اخیستل ورکول یو سوداګري کاروبار یو دکان په مسجد کې درنه دا کړی اې د شرعاً جواز لري څه حکم دی؟ مسجد د الله رب العالمین د عبادت او بندګۍ کور دی. دې کې باید د الله عبادت او بندګي وشي. کوم انسان چې مسجد نه د تجارت مرکز جوړ کړي یا خستل خرڅول په مسجد کې کوي دی انسان ته د الله د نبی خیری دی او مونږ ته ویلي دي چې تاسو دغه انسان ته خیره وکړي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارته. کله چې تاسو یو سړی ولید چې په مسجد کې خستل کول یا خرڅول کول نو تاسو ته دا خیره وکړي چې الله دې په تجارت کې ګټه وامچو. تاسو ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم نبی الرحمه هغه موږ د خیرونو منع کړیو خو دې انسان ته موږ ته د خیرو امر کړی چې فقولوا لا ربح الله تجارتک. بلکې د بعضو صحابه او د منقول دي د بعضو سلفونه چې هغه یو کس ولید چې هغه په مسجد کې خستل خرڅول کول نو ورته ویل چې یا اخي ان هذا سوق الاخره ای ورورا دا د اخرت بازار دی د دنیا سودا دلته مکوا دا د مسجد د ادب او احترام خلاف ده. شیخ صاحب محترم د جمعې په ورځ باندې د ډیرو خلکو د ذهنیت جوړلې چې دا کاروبار بالکل نه دی جایز. یو خو د جمعې مونږ هغه ته وختي زی اې د جمعې منځنه مخکې یو کس کار کوي یا مثال اذان او شو جمع وکړل وروسته کوي اې د کې شرعاً څه ممانعت شته؟ د جمعې په ورځ باندې کار روزګار بالکل پرې خودل زمونږ د شریعت طریقه نه ده بلکې مونږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم بلکې قران کریم کې چې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا ایمان والاو کله چې تاسو د جمعې د ورځې اذان واورید تاسو د الله ذکر ته جلتی وکي او بیع پرې د تجارت معلومیږي دا چې دی وخت کې تجارت صحابه کوو خو د الله نبی صلی الله علیه وسلم په جبا او الله خپل قران کې حکم وکړي چې تجارت پرې دی. یا کله چې د صحیح البخاری روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته خطبه ویل په دې وخت کې د شام نه د تجارت قافله را له आवाज وشو چې قافله راغله ده نو خسان وروتل صرف 12 کسان د الله د نبی سره پاتې شو هغه مونږ کو د جمعې مونږ 12 کسانو باندې وک الله وی ته ادب راولېګه فرمای و اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. یعنی دی آیت کې مونږ ته دا ادب دی چې کله مونږ ودرېږي اذان وشي نو ته تجارت بند کا که یو سړی ضرورت وي د سهار نه تجارت خپل دکان ته راځي یا د مانځنه وروسته نو راتلی شي بلکې الله فرمایي دی آیت کې چې فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من رزق الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. چې کله مونږ ادا شي نو د مانځه د ادا کېدلو نه وروسته په ځمکه کې خورش او د الله رزقونه طلب کوي نو معلومیږي چې د مانځه نه وروسته به سړی تجارت کول شي د الله رزق طلب کول شي او په دې کې سم ممانعات شریعت کې نشته. شیخ صاحب محترم ډیر خلک د کاروباریان اته د لندې سویه باندې چې کله یو کاروبار یو سکی نو عادت دی چې بس په یو شی باندې سل قسمونه خوري قسم دی ما به یې غیسته او قسم دی معلومیږي د چې لګا دا شی کس دروغ وي نو اې د قسمونه باندې باندې کاروبار کې کوم برکت راشي د څه حکم دی؟ د ډیر قسمونه کول خو اسم زمون په شریعت کې منع دي ځکه قران کریم کې الله فرمایي واحفظوا ايمانکم. د دې آیت کریمه مفسرین یو معنی دا کوي چې تاسو قسم وکړو به زه به قسم ماتوي ما دغه لحاظ وساتئ. دویمه معنی مفسرین دام کوي د ډیرو قسمونو نه ځان وساتئ خو خاص کر د تجارت په باب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خور تاجر ته یو ناشنا نصیحت کوي او فرمایي چې الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبرکه. که یو سړی قسم وکي دا قسم به سید استاد سودا دا تجارت مال به د خرج کی دینه به فائدہ تا ته ملو شي لکه هغه برکت به ته والو زینو تاجر ورور د دې ته متوجي شي چې
دا قسم په وجه باندې یا د داسې کارونو نورو په وجه باندې زما دا سودا کې ګټه ډیریږي، سودا مې ښه خرڅېږي، مارکیټ کې زما سودا رایج کېږي، لیکن د سودا کې چې کوم برکت دی کوم خیر دی هغې نه زه محروم کېږم. شیخ صاحب محترم، په کاروبار کې خیانت او ملاوټ 2 نمبر شي نه خرڅول. مثال کمپنۍ بعضې نومونه استعمالوي، لکه دا فلانې کمپنۍ د جاپانۍ د هغه په نوم باندې شی خرڅول، یا خپل اوریجنل خپل نوم یې خو هغه کې 2 نمبري کول. آیا دا خیانت او ملاوټ کول لا کوم شریعت دې باره کې څه وایي؟ شریعت کې زمونږ او ستاسو په دین کې خیانت مطلقاً بالکل منګه باندې حرام دی، او الله رب العالمین د خائنینو کید او تدبیر هغه نه صحیح کوي. الله سره ملګری نه دی، بلکې خائن ته الله غصه دی. خو خاص کر په دې سوداګانو کې، په دې تجارتونو کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم صریح نص فرمایلی دی چې چا ملاوټ وکړو، دوکه یې وکړه، خیانت یې وکړو، د صدق د امانتدارۍ خلاف یې وکړو، د زمونږ د مسلمانانو د جماعت نه دی. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي او تاجر خواله رالی چې هغه طعام خرڅو. ګوري نبی علیه الصلاة والسلام په هغه طعام کې لاس ورښکته کړ چې ویې کتلې د دې طعام لاندې حصه چې ده هغه لونده ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته پوښتنه وکړه چې ما هذا یا صاحب الطعام، ای د طعام خاونده دا دې څه چل کړی دی؟ هغه ورته وویل د الله رسوله دا کار ما نه دی کړی، دا بیګا باران شوی او باران دا لوند کړی دی، ما نه دی. نو هغه ورته وفرمیل چې سیده دا باران لوند کړی دی، خو د دې طعام په سر باندې دی، ولې دا لوند طعام نه اچو چې خلکو لیدلی وي چې څه حصه پکې لونده ده. او بیا یې ورته وفرمیل من غش فلیس منا، چا چې خیانت وکړو، دوکه یې وکړله، ملاوټ یې وکړه، هغه زموږ د جماعت نه دی. نو تاسو وګورئ یو آفت راغلی دی، باران طعام لوند کړی دی، خو دې تاجر صرف دومره کړی دی چې هغه د خلکو نه پټ کړی دی. لکه نن سبا چې عام تاجران داسې کوي اعلی شي، اوریجنل شي، بهترین شي، په سمپل کې وښي ورکوي به هغه نه. نو دې په باره کې د الله نبی دا وینا ده چې چا چې خیانت وکړو هغه زما د جماعت نه بالکل نه دی. شیخ صاحب محترم، دا تجاران اکثره د متشابهات او مشتبه شي چې لکه دا حرام دی، بعضې وایي چې دا جایز دی، د شي نه ځان نه ساتي، یا یو شي کې مثال حرمت حکم وي بس هغه نه ځان نه ساتي. څه نصیحت دی داسې خلکو ته؟ نو د دې په باره کې نصیحت خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ارشاد کې کړی دی، او ډېر اوږد روایت یې ویلی دی چې ډېرې ښکلې فایدې پکې دي. حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه هغه فرمای الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. حلال ښکار دي، څنګه ښکار دي؟ هغه دي چې الله قرآن کې حلال کړی دي، د الله نبی په مبارک او ارشاداتو کې حلال کړی دي، او حرام هم ښکار دي، هغه دي چې قرآن کې حرام دي، په حدیثو کې حرام. د دې تر مابین بعضې مشتبهات دي. مشتبهات دي ته وایي چې د یو دلیل نه معلومیږي چې دا د حلالي، او د بل دلیل نه معلومیږي چې دا د حرام وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دې مشتبهاتو نه ځان وساتي دی انسان خپل عزت محفوظ کړي. ځکه د په باره کې به څوک داسې نه وایي چې د حرام خور دی، د به عزت محفوظ پاتې شي، دی به عزتمن او د خپل دین محفوظ کو، دین هم د محفوظ وساته. ځکه بیا نبی علیه السلام د دې یو مثال ذکر کوي، وایي د دې حرامو مثال داسې دی لکه یو چراګاه چې د یو بادشاه یو ملک یو چراګاه ده، خلکو باندې دا خبره ناغه لګولې ده، بندیز لګولې ده چې زما د چراګاه خواته به مالونه، زما په دې چراګاه کې به مالونه نه سروي. یو سړی راځي د دې چراګاه په څنګ کې مال سروي، نو څاروی خو عقل نه لري، یوه ورځ به دا د چراګاه ته راوړي او د دې بادشاه د حکم په مخالفت او د په نافرمانی کې به واقع کیږي. همدغسې دا محرمات، دا حرام، دا د الله رب العالمین د چراګاه په شان ده. څوک چې د دې حرامو د خوا ګرځي را ګرځي، چورلي را چورلي، او د دې حرامو د دې مشتبهاتو نه ځان نه ساتي، نو دا به یوه ورځ د ورځو نه په دې حرامو کې واقع کیږي. او بیا د الله نبي وفرمایل چې په دې زړه کې یوه ټوکړه ده، که دا ټوکړه صالحه شي ټول بدن صالح کیږي.
په دې بدن کې یو ټوکړه ده، کدا ټوکړه صالح شي ټول بدن صالح کیږي، او کدا فاسد شي ټول بدن فاسد کیږي. غزړه ده. نو تاجران ورونو ته د الله د نبی د طرف نه نصیحت ده چې تاسو په یو کار باندې مشتبه شوي، تاسو په زړه کې شک پیدا شو، تاسو ته د حلال او حرام اشتباه پیدا شو، دام پرې دی. زګه د الله نظام دا دی چې چا د الله د پاره یو شی پرې کړي، الله د هغې نه بهتره ورکړي دی. د الله نه امید دی چې الله به تاسو ته غوره تجارت، غوره مال، غوره ګټه درکړي د دې په مقابل. شیخ صاحب محترم، په دې ناب تول کې زموږ په معاشره کې ډیر غټ ظلم کی. مثال یو کیلو به جوړ کړی، هغه به لاندې طرف نه داسي سوري کړی می چې وزن تل کم شي. نو په ناب تول کې کمی کول، هغه وزن چې ته یو چاته وځي دا یو کیلو دی تا تیګه برابر کړی د پاو کم نو آی دسی کس بار کې بشریت څو کوم لري. تول کې زمونږ دین د دین سخت منع کړی ده، او د دې د پاره د سخترین وعید خبر ورکړی دی. رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې فرمایي ویل للمطففین، هغه کسانو د پاره هلاکت دی. ویل د جهنم یو لوی کنده ده او لوی هلاکت دی. هغه خلک چې هغه په ناف تول کې کمی زیاته کوي، چې چاله څه شي اخلي، د چانه څه شي اخلي پوره اخلي او چې ورکوي بیا پای کې تا نقصان کوي. بلکې د دې د پاره د الله نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دنیا د یو سخترین آفت، د یو سخترین عذاب، د یو سخترین سزا خبر را کړی. فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما طفف قوم مکیالا ولا بخسوا میزانا الا ابتلوا بجور السلطان. یو قوم چې په ناف تول کې ظلم کوي، الله په دې باندې یو ظالم حکمران مسلط کوي. ډیر کړه تاجران دا شکایت کوي چې یاره موږ باندې ناروا ټیکسونه، ظالمانه ټیکسونه، حاکم زیاته کوي، حکمران زیاته کوي. نو په حکمرانانو باندې یوازې پړه ماچوه، ته خپل عمل ته متوجه شه چې تا په ګاګ ظلم وکړه، دغه حق دې پوره ورنکړه، دغه حق چې تا په ظلم د ګاګ نه واخسته، په تا بل ظالم مسلط شاغې در نه واخسته. نو تاجران ورونه چې هغوی صفا ګټه کوي، دا د دغه ظلم نه، خیانت نه، د دې تطفیف ناف تول کې د زیاتی کمی نه ځان ساتي، لږه ګټه به حاصله کړي، خو ډېره د برکت والا وي. د مال قانون دا دی چې دا دې په کومه طریقه باندې حاصل کړي، په مغه طریقه در نزي. کدا دې په ظلم د بل نواخسته، په تا بل ظالم مسلط کی. کدا دې په سخت او تکلیف مهنت خواري باندې موګټه، دا مال به زرستانه نو ضایع کیږي، دا به ډیر په قلاره. او کچرته دې مدسي په تحفه او هدیه باندې رااله او د پلار د طرف نه ته مفت ملاو شو، د مال فطرت کې دا پرته ده، تا نه مدسي په اسانۍ باندې لګي. نو لہذا تطفیف دې ته عربی کې ویل کېدل چې شریعت په اصطلاح کې ناب تول کې زیاته کمې کول دا یو کبیره ګناه ده. قدرمن تاجران رونه د دې نزان وساتي، د دې د وجه نه په ظالمان حکمرانان، ظالمان مسلط نشي. دا عام طور تاجرانو باندې نن په تاجر یو ظالم مسلط چې پیسې تی واله، پیسې ته وتختولې، زوی ولا وتختو مال تی ولې دومره پیسې راوړ، دا ظالم په ولې مسلط شو؟ ځکه دې مخکې ظلم کړی دی په ګاګ. الله جزا من جنس العمل ورکړی ده. الله قرآن کې فرمایي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، الله یې ظالم په ظالم مسلط کو. نو ته په ګاګ د ظلم نه پرهیز وکړه چې پتا بل ظالم مسلط نشي. شیخ صاحب یو کس په دکان کې ناز دی، بازار کې بزنس سنټر کې ناز دی، ولته موبایل لانی ولې د گیمونه پکې کې، دا غوړ عمل لیکنه ذکر ته متوجي شي. ذکر اهمیت په قران او حدیث کې راغلی چې لکه بازار کې ناز ذکر وکړه. دې کې هیڅ شک نشته چې یو تاجر په خپل دکان کې هغه ته د خپل عبادت موقع حاصلېږي چې د پډر اوچت مقام حاصلول شي. ایمین جمله د هغه نه ده چې یو تاجر په دکان کې ناشته او خپل فارغه وختونه د الله په ذکر کې مشغول کی. د داسې خلکو ډېر کول صفات قران کې الله کړی دی. رب العالمین په قران عظیم الشان کې فرمایي رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. داسې بهترین خلک دي چې تجارت کوي، بیع کوي، خو تجارت او بیع هغه د الله د ذکر نه غافل کوي. داسې مونږ پابندۍ سره کوي. ورځ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بازار ته راووته. په بازار کې اذان وشو،
په تاجرانو د خپل دکانونو را بند کړو او روان شو مانځه ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما غوي ته ویل چې تاجرانو ستاسو د دې خولي کردار صفت الله رب العالمین په قران کې کړی دی تاجرانو ستاسو صفت الله قران کې کړی دی ټول تاجران راجم شو چې زمونږ صفت الله قران کې څنګه کړی دی هغه ته دا آیت ویل چې رب العالمین په قران عظیم الشان کې فرمایي چې رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نو زما تاجران ورونو ته ډیر احترامانه درخواست دی چې خپل فارغ اوقات په ذکر باندې مشغول کړي د مانځه پابندي وکړي د دې په وجه بس تاسو روزګار کې خیر او برکت وغورځيږي او تاسو به د خپل تجارت سره د جنت عظیم سرمایه عظیم خیر هغه حاصل کړي شیخ صاحب محترم اوس یو ذکر خاص اېدا شته چې زه بازار ته ځم او هغه ذکر زول ولم او اجر راته الله سبحانه وتعالى نصیب کړي خاص کوم ذکر شته دی باب کې یو روایت وارد دی چې دغه دو حدیث بعض اهل علم ضعیف کړی دی ولډیرو اهل علم د شواهد او د متابعات د وجنه قوي کړی دی هغه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا منقول دی چې کوم یو انسان بازار تلاړ شو په بازار کې دا کلمه وای چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير دی انسان لره لس لاک نیکیانی لیکل کېږي لس لاک نیکیانی څه معمولی خبره نه ده نو تاجر ته په تجارت کې بازار ته پتلو کې یو بهترین فائدې حاصلېږي یو د هغه ردا ده چې انسان په بازار کې د تجارت په وجه باندې لس لاک نیکیانی په یو حصہ کې حاصلې د دین علاوه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه بازار ته ډیر زیات تراته نو داغه شاګرد هغه ته ول چې ته په بازار کې څه چې بازار ته ځې نه په بازار کې څه خورې نه په بازار کې څه سکه او اسی بازار ته ځو بازار ته راځه هغه ته ول چې د خېټه پلاره من بازار له خوراک د پاره نه زو په دې وجه باندې چې بازار کې خلک ډیری من سلامونه واچو نو په دې سلامونو مونږ ته اجر حاصلېږي ته اوس وګوره چې یو سړی په بازار کې د سلو کسانو سره ملاويږي هر یو انسان ته دا کلمه وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې دیرش نیکې لیکل کېږي نو دی انسان په بازار کې سره د خپل کارونو تجارتونو سره دیرش درې زره نیکې حاصلې درې زره نیکې په دې لږونته کې وخت کې هغه حاصل کړي دا څومره د کمال خبره ده څومره عظمت او شرف ورته حاصل شو او د سی ورځ نو بار د په ځان خبره نه تکلیف به متنه رسیدلې او دیبا یو عظیم سرمایه د خیر او د نیکو جمع کړي شیخ صاحب په دې بازار کې مونږ اکثر لیدلې دا چې سوري ډېر زیات راشه او دومره کیلو په دومره باندې والا دا څنګه کاروبار لپاره دا ضروری دی چې وخلک څنګه شریعت دی باره کې سوي دا بهترین اخلاق او عادات نه ده چې یو سړی د وقار او سکینې ژوندۍ کوي بی وقار ژوندۍ دا د الله رب العالمین ته مبعوث ده او د الله نبی ته مبعوث ده انسان ته چې الله رب العالمین کوم رزق کوم ګټه مقرر کړي هغه ته ضرور حاصلېږي او چې کوم رزق او کوم ګټه د په قسمت کې نه کېده ډېر چغې موي هغه ته نه حاصلېږي دی وجنه الله رب العالمین خپل محبوب نبی ته چې صفات ذکر کړی او تورات کې د دې صفات ذکر شوی نو یو پای کې دا چې ولا صخاب بالاسواق د په بازارونو کې چغې نه وای چغې د وقار خلاف عمل دی او موږ ته د الله قرآن کې د مؤمنانو صفات ذکر کوي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د الله بندگان بهترین بندگان هغه دي چې په ځمکه باندې د وقار او سکینی مزل کوي او چې جاهلانو سره مخامخ شنو ته سلام شیخ په دې بیو متعلق چې مثال یو شی ریټ معلوم دی تا دکاندار سره ریټ ونکو شی ته واخیسته هم د سلاړي دا بیع سیده شرعاً دي ته بیع المعاتات ویل کېږي عام طور باندې فقهای کرام دا ذکر کوي چې د بیع په صحت په شرطونو کې دا ده چې ثمن به معلوم وي او مبيعه به معلوم وي
که ثمن چې د هغه مجهول وي او مبيعم یا مجهول وي دا بیع نه صحیح کی خو دلته په داسې معمولی سیزونو کې چې په بازار کې د هغې ریټ معلوم وي مثلا دا بالفین دی په 100 روپۍ باندې کېږي دا روټۍ دا نمبئی خرڅۍ په 100 روپۍ باندې خرڅېږي عام طور باندې معلوم دی ولو که ریټ ونش نو دغه معروف چې کوم دی دغه کافی دی دا عرف کې معروف چې کوم ریټ دی دغه کافی دی او د بیع المعاطات وي راجح قول د اقوال د علماو نه دا چې بیع المعاطات دا صحیح ده په بعض فقها وي په ډېر قیمت بها سیزونو کې صحیح نه ده ځکه ډېر سبا جنجال پیدا کیږي تنازعات پیدا کیږي په معمولی سیزونو کې بیع المعاطات صحیح ده ول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوی کې وګد بحث په بیع المعاطات باندې لیکره او به فرمایي چې اغا په بیع المعاطات بالکل صحیح ده په ټولو امورو کې ترڅو پورې چې معروف او په عرب کې دا غینه تنازعات نه پیدا کیږي چې بل سوال دا دی چې دکاندار دی هغه سره سودا نه ده موجود د مخکې په چا باندې خرڅ کی مثال چې لکه زه تا باندې درخص کاغه نه بعد دا سودا اخلي یا بعض دکانداران داسې کوي ګاګ ورته راشي سودا سره نه وي زه به تر واخلم بیا په خرڅه به کس باندې داسې بیا بجایز دا سه سوال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه کړو بل الله رسول ما ته یو تاجر راشي یو ګاګ راشي زمانه یو سودا اخلي زه په هغه باندې سودا خرڅه کوم ما سره نه او بیرستو د بلته دکاندار نه ول راوالم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلره د دینه منک او وی فرمایل چې لا تبع ما ليس عندك هغه شی مخرڅه چې هغه ستا سره نه او د دې ډیر حکمتونه دي یو حکمت دا چې په معاشره کې ډیر تنازعات د دینه پیدای ګڼ کپیانې د ډیر پراډونه د دې وجه نه پیدا چې ما مثلا پتا باندې یو شی در خرڅ کوم ما سره نشته زه ګرځم اوس چې داغه نه سرزان پیدا کوم او پتا یې در خرڅ کوم ډیر ګرځي زما لاس ترانش ته زما سیز راکوم ما سره خو نشته د دې نه جګړه جوړ شي تنازعات جوړ شي شریعت احکاماتو کې زور اچول شوی دی چې دا تنازعات د مسلمانانو د اجتماع او د معاشره نه ختم شي دې کې کله ناکله دا وي چې تا باندې ما یو شی در خرڅ کړ د ما سره نشته نو زه به کوشش کوم چې دغه ریټ نه ارزان واخلم نو الته پکې کوشش کوم چې دوکه بګو کې شي خیر دی کمزور شي دې ملاوي شي او چې ماته یو 50 روپۍ خیر ملاوي شي په دې وجه باندې موږ د الله نبی د دې نه منع کړی او تاجران د دې کار نه ځان او ساتي ځکه دا د الله د نبی د حکم مخالفت دی چې فرمایي چې لا تبع ما ليس عندك یو شی ستاسو سره موجود نه دی ناغه ته مخکې مخرڅوا شی حاصل اواخلا لاست راوړه به خپل کنټرول کې راوله به دا غینه رستو خرڅو شیخ دا قبض کول چې لکه یو شی د قبض نه مخکې خرڅول قبض څه ویل کی او دا جایز دی یو شی ستا قبضې تندې راغلی خرڅه قبضه ته راتګ نمخ کې یو شی خرڅول شریعت منع کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه چا چې طعام واخسته نو دا دې به ته نه خرڅي تر دې پورې چې دې قبضه کړی نه او د دې حکمت هم دا ده چې ډېر کړه چې دا شستا کنټرول تلا نه شي او تا مخ کې خرڅ کړی دی سبب تا پسې غبل گا سرتاجر را روان چې مال مې راکا او مال ستاله قبضه تر غلې نه دی نو دینه به ته په درو کې واقع کې چې ګور نن مال را رسیږي در کومه او به وعده وکي او وعده به خلاف کې بل او به بل ډېر ګناونه درو کې د دې د وجه نه سره واقع کېږي وعده خلافي کې د دې د وجه نه واقع کېږي تنازعات د دې د وجه نه راځي بدا مسله د امت علماء کرام او فقهای کرام ذکر کړی دا چې قبض د هر یو شی اغا د هغه په انداز باندې دی مثال یو شی اغا طول باندې خرڅيږي یا وزن باندې خرڅيږي نو دا غي قبض داده چې تا ته وتلل شو یا د غرنګ تا ته پیمانه کړی شو نو دا ستاګو تا قبض کتا په خپل تلت وتل په پیمانه دی پیمانه کوت یا د دې زین انتقال کا بل زله دی وړو دریم بعضی سيزونه د سيدي چې هغه غیر منقولي سيزونه دي لکه زمکه شو کور شو دکان شو دا غي قبض په تخلیه باندې راځي تخلیه دی ته وای
چې خرڅون کې د هغه نه خپل کنټرول خپل ملکیت لري کی او تا او د مبيعي تر مابین ستا او د سودا تر مابین پزا کولاو کې چې دا سودا ستا شو څه چې پکې اوس مکه د کری ریبي بنیاد پکې چې دیوال ته تاوي څه چې کې کوا دا تخلیه چې دا قبض بدلته یو دریم سیز علماء ذکر کړی دی چې هغه په دې پیسو کې د ضرورت مطابق کیږي ځکه پیسې چې په پیسو باندې خرڅه نو په دې کې لاس په لاس شرط دی لکه هغه وخت پیسې چې سره زر او سپین زرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په باره کې فرمایلی دي چې سره زر او سپین زر چې خرڅه دا بلاس په لاس باندې خرڅه په دې کې نسیه جایز نه ده اوس نن سبا چې د یو ملک نه بل ملک ته پیسې لګل کیږي او یا بعض صرافان نو هغه چې د لاس په لاس باندې ورکول هغه ته مشکل وي نو دلته هغه لیکل دي چې د چیک قبض کول د رسید قبض کول په منزله د قبض کولو د پیسې دي زه په تا باندې سودا د پیسې خرڅو مثلا تا نه ډالر علم زه در خپل پاکستاني درکوم ما سره خو پیسې شته تا سره پیسې نشته ته چې مالا د بانک اکاونټ دغه راکې د بانک چیک راکې یا ما ته رسید راکې یا ما سره مطلب حواله ورقه راکې نو دا د څه شو لکه تا چې مال پیسې راکړه ځکه دا پیسې زه اوس راخلم نو غنټه وروسته لم 2 غنټې وروسته نو دا هم دی نو قبض کول د چیک د رسید د ورقه د حواله دا په منظره د قبض کولو د پیسو دي شیخ کله یو سودا نه معلومه د شیخ خرڅول د سیس بیع دا جایز ده کنه د مجهول سیس خرڅولونه شریعت منګ منع کړیو چې یو شی مجهول دی یا بالکل نشته دي ته بيع الغرر ویل کېدل شي حدیث کې د بيع الغرر نه من راغلی د نهار رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيع الغرر غرر دي ته ویل کېږي چې مجهول العاقبت یا د یو شی چې ته د هغه په تسلیمولو باندې قادر نه د مثال په تور باندې په هوا کې مرغۍ روانه ده او زه یو ښکاری متا ته چې دا مرغۍ په سوغ لزید الښکار کوم ته مال پیسې راکړي چې مرغۍ زما په دومره شونه دا به زه یو ولم یا به ونلم یا لاندې په بحر کې پسین کې میان ګرځي او ته زمانه هغه واخلې دام ناروا ده ځکه دینه سباله تنازعات پیدا کیږي مجهول شي چې د خرڅ کو یا غرر چې د وکړو نو ته د نبی صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې واقع شي په علماء دام ذکر کړی دي چې د غوا د میخه د اوخه په غولانس کې پي خرڅول دا اوس پته نه لګي چې دا څومره دي ډیر دي کم دي نو دینه سباله نقصانات پیدا کیږي یا په دې پيو کې چې کوم غوړی پراته دي کنه دا په چا باندې خاص چې دا ماسته چې دا د لو شار به مودینه غوړی را وباسم چې دا څومره غوړی دي نه کوچ را وباسم دا در باندې خرڅوم نو حدیث کې راځي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيع الغرر رسول الله صلی الله علیه وسلم د بيع الغرر نه منع کړی د بيع الغرر دي ته وي چې هغه مجهول العاقبت وي چې تا ته پته نه لګي چې دا څه شی دی یا هغه شته هم غرر ویل کېدل شي چې ته د هغه په تسلیم باندې قادر نه شیخ یو ساروی دغه په خېټه کې بچي نو دا خرڅول بسنګ لکه زه تامانه مې بچي در خرڅ کو دا بشران څنګه دا حدیث هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین منع کړی دا او د یو سودا به د جاهلیت په دور کې کېدله چې هغه ته حبل الحبل ویل کېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې دین منع راغلی دا چې عن بيع حبل الحبل هغه دا دوه طریقې یو دا چې دا ساروي د دې په خېټه کې چې کوم بچي دی داغه چې کله بچي پیدا شو داغه په خېټه کې چې کوم بچي هغه مې پتا په دومره پیسو در خرڅ ک نو یا به دا ساروي په دې وخت ژوندې پاتې شي یا به مړ شي یا به بچي پیدا شي یا به پیدا نشي یا به هغه خزوي یا به نروي به داغه بچي کله پیدا کیږي نو د دې نه تنازعات پیدا کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا منع کړه دویمه طریقه دا و چې ما په پتا باندې سودا در خرڅ کړه او سودا نیټه بم دا وکړه چې د ساروی المسې چې پیدا شل مسې نه د ساروی په خېټه کې کوم بچي دی هغه چې بغیر چې بچي پیدا شو پیسې بدلاله درکو نو د دې په دې نیټه کې چې د غرر او جهالت پته نه لګي چې دا ساروی بچي کله پیدا کیږي چې دا پیدا شي هغه بچي کله پیدا کیږي او به د هغه نه څه دینه به تنازعات او جګړې پیدا کېدل شریعت موږ باندې دا حرام کړو شیخ دی باغونو متعلق شه بعض خلک باغونه لري او د میوه لا پخښوي نه او په دې باغونو کې دنه بس هغه میوه خرڅږي د شران دا جایز دی کنه دی باره کې شریعت سوی دین هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین منع کړی دا
ابتدا کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه الطیبه ته راغله نو الته په مدینه کې به تاجرانو باغوانانو داسې قسم تجارت کوه شکل به کجورو لا ګل کې شوي معمولی به سرخ کارا که نو سودا به خرڅ کړه په دې وخت کې به باغوانو ته ویل چې بس کجوري خو کمې دي کنه هغه به ویل دي ته مرض رسیدلې دي دته چنجي وهلې دي طوفان راغلی دی افت راغلی دی د افتونو د کجورو خاصه پتون دي نو دینه تنازعات ډیر زیات پیدا شو جګړې پیدا شو شریعت خو د تنازعات د ختمولو دین دی د اخوت دین دی د مینې او محبت او د الفت دین دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کجورو د خرڅولو نه منع وکړه تر دې پورې چې داغه فسادونه هغه کوم پتونه چې تراځي ختم شي او صلاح به ښکار شي به د صلاح تفسیر خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوارد دی یا د بعض راویانو نوارد دی چې يحمر او يصفر تحمر او تصفر چې په میوه کې سرواله لګي یا زړواله او قابل صنعت د خوراک شي به د هغه خرڅول جایز دي نو بيع الثمار قبل بدو صلاحها یعنی چې میوه کې لا شنوا سرواله یا زړواله نه راغله صالح د خوراک د پاره فساد د صلاح د فساد ضد دي چې فساد پکې د ختمېدلو اطمینان نه حاصل شوی نو دغه وخت کې دا خرڅول ناروا دي او دا وجه د شیخ محترم چې نن سبا عام طور ډیر درانه توانونه چې تاجرانو ته حاصل شوی دي دا چې باغ لا ګل شوی ګلی لا دا سودا وکي کروڑونه سودا افت راش چاپت راش دا ګلونه دا طوفان پرش غلې وي باران په وشي نو تاجر یکدم کروڑونه تاوان شي کله کې صبر کړی خپل ټیم ته په خپل ټیم سودا کړی د دې افت نه د تاوانونو نه بچي لوی تاوانونه په مارکیټ کې چې چاته حاصلېږي تاسو به وګورئ شیخ محترم تحقیق وکړئ د بسنه د شریعت د حدود د تجارت نه د احکام د تجارت نه به سنه بغاوت کړی پولی تاوان باخته شوی پولی مصیبت بحث به کله تختی او کله بغړن کې پی کوي او کله به پټیږي او کله بس کوي داولنه د الله او د الله د رسول د احکام پابند جوړ شه الله به حفاظت وکړي د پتولونه به ساتي شیخ بعض تجار د یو باغ میوه یو 2-3 کلو لپاره اخلي د دې شریعت سویدا جایز دی کنه دا دیتا هم د دې نه په شریعت کې منع کړی شوی دا او دا په دوه نمونه باندې په حدیثو کې وارد ده یو د بيع المعاومه یو بيع السنين حدیث کې دې لمن راغلی ده چې نه رسول الله ډېر بیعګان راغلي دي وعن المعاومه فبلك وعن بيع السنين بيع السنين دې ته ویل کېدل چې د دې باغ میوه می پتا باندې درخرڅ کړ د 3 کالو او تاجران د څه کې سکاله د لسلاکا ورپسې 2 کال د 15 لکه 3 کال میوه په 2 لکه او ټولې پیسې ته مخکې واخلي نو اوس نقصان دا دی چې دا بيع مبيعه چې د مجهول ده موجود بلکې معدومه ده مبيعه نشته نو نور خو صلی الله علم دی چې دا میوه به یو شي یا به ونشي یا به زیاته وشي یا به کم وشي چونکه په دې کې جهالت اول معدومه ده به چې کله وشي به په کې جهالت ده نو ته په تاوان کې واقع شي نو الله او د الله رسول الله په خپل بندگان او د الله رسول په خپل امت باندې ډیر مهربان دي هغه چې امت په مشقت کې چې په تکلیف کې چې په تاوان کې چې نو هغه په حرام کړی دي ناروا کړی د شریعت ټول احکامات ته چې منګ او تاسو سوچ او فکر وکړو د کم سيزونه چې الله موږ منع کړیو دي کې زمان خیر دی الله رب العالمین ته صفایده نشته او یا د الله رسول منع کړی یو مثال باور کو موږ من الله نشه حرام کړی دا که اوس موږ نشه کوله حرام نه موږ کوله د پوډریانو په شان په دې ډیرانو پراته وي نو موږ ته نقصان الله رب العالمین په موږ ډیر رحم کوونکی د نشه په موږ حرام د څه د ډاکماری شریعت حرامه کړی دا کدا چرته نه هیڅ تاجر به دکانداري نه کړي کار په خانه بغاوت او ظلمت به څومره حکمونه تاجر په دې خبره ذهن خلاص کی
چې څنګه موږ د الله او د الله رسول منع کړیو. الله او د الله رسول په موږ مهربان دي، دې کې زموږ فائدہ ده، او چې څه موږ ته امر کړی دی هغه کې زموږ فائدہ ده. شیخ صاحب محترم، دا شنه میوه په دغه وچه میوه باندې خرڅول، لکه مثال انګور سړی راواخلي په مېزو باندې کشمش باندې خرڅي، دا جایز دی که نه؟ نه، داسې شنه میوه، تازه میوه په وچه میوه باندې خرڅول، لکه کجوري په وچو کجورو خرڅول، انګور په کشمشو خرڅول، حدیثو کې د دې نه منع راغلی ده. وجه دا ده نه او دغه رنګې فصل دا په پټي کې فصل ولاړ دی، دا په غنمو باندې خرڅول، دې ته دا دوه قسمه بیعګانې دي چې شریعت کې ورته محاقله او مزابنه وي. مزابنه دې ته ویل شریعت کې د امر د نهار رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المحاقله والمزابنه. محاقله دې ته وایي چې په پټي کې فصل دی، ته ورشي د فصل زمیدار ته وایي چې د دې فصل دا غنم زما په یو خروار غنم باندې شو، نو دا شریعت ناروا کړی دی. وجه دا ده چې د غنم ربوي اموال دي، دا ربوي اموال چې دا په خپل جنس باندې خرڅي، نو دې کې مماثلت پکار دی، دا به یو شان نه. اوس دلته مماثلت پته نه لګي چې هغه د پټي غنم ډیر دي که دا غنم ډیر دي. نو هر کله چې مماثلت نشته او شریعت په دې کې مماثلت شرط کړی دی، نو دا بیع حرامه کړی. کجوري کوم دسه دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشو چې یا رسول الله تازه کجوري چې په وچو کجورو باندې خرڅو نو دا جایز دی؟ د الله نبی ته پوښتنه وکړه چې آیان قصر رطب اذا جف، دا تازه کجوري چې کله وچ شي نو کمیږي ویل او ول چې کمیږي جایز نه ده. وجه دا ده چې پته نه لګي چې دغه بوټي کې چې څونه کجوري دا د دې کجورو په مقدار دي که زیات دي که کم دي، او موږ ته شریعت کې حکم دی چې کجوري چې په کجورو باندې خرڅي دا به مساوي خرڅي، زیادت پکې جایز نه دي. التمر بالتمر، او کجوري په کجورو باندې خرڅول یدن بيدن مثلا بمثل والفضل ربا، کجوري په کجوري لاس په لاس خرڅي، مثل په مثل به خرڅي، او زیادت چې هغه سود دی نو انسان په سود کې واقع کی. شیخ صاحب محترم، یو دوه کسانو سودا شروع کړي، درېمګړی مسلمان پکې راوغورځي چې دا ماته راکړه ګاډي سودا ده، د کور سودا ده، ایا داسې د بل مسلمان سودا خرابول څه حکم لري؟ دینه موږ په شریعت کې منع شوي یو، او وجه دا ده چې دا عمل د خیرخواهۍ ډېر خلاف دی، او د دې عمل د وجې نه کینه بغض د مسلمانانو په معاشره کې غورځېږي. نو موږ شریعت د دې نه منع کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یبع احدکم علی بیع اخیه، هیڅ یو انسان له جایز نه دی چې د بل په سودا وکړي. ولا يسم الرجل على صوم اخیه، او هیڅ مسلمان له جایز نه دی چې د بل مسلمان پر ریټ د پاسه ریټ واچي. ډیر کرته بعضی مسلمانان دي ته نه ګوري. زموږ معاشره کې دا خبره ده چې مسلمان ته څنګه ضرر ورکم، یا خپل ځان ته خیر راولم که مسلمان ته څومره ضرر رسیږي و درسیږي. نه، زموږ دین الدین النصیحه، دا ډیر خیر خواهی دین دی. بل مسلمان لبم خیر خواهی کې ځان د پاره بم خیر خواهی، خو بل مسلمان لبم خیر خواهی. نو دلته مسلمانانو دا صفت پرې خو د ځکه په ډېر غټو نقصاناتو کې واقع شي. شیخ صاحب محترم، دې سره متعلق بعض دکانداران چل لسی کې چې خپل کسي هغه ته ته په دکان ته راشي، مثال یو شی دی ته مثال 2000 روپۍ ماته وای، هغه هم جواب 2000 روپۍ، ځکه چې درېمګړی کس د پاره چل جوړ کړی چې هغه په 2000 روپۍ وخت د طریقې سره ریټ اوچتول، دا څه حکم لري؟ دې ته په شریعت کې نجش ویل کېدل شي، او موږ شریعت د دینه منع کړیو. حدیث کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النجش، رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجش نه منع کړی. نجش دی ته وایي چې یو سړی د سودا ریټ اوچتای او د اخستلو اراده نه لري. دا دو صورت باندې دوه کارته کېږي، دوه قسمه. یو دا دی یو تاجر ځان د پاره یو ګڼکپ پیدا کړي، یو بالکۍ پیدا کړي چې تبراشي او د دې سودا به د 1000 روپو سودا د خطبه باندې په 2000 راکا او زبل سره وران شم چې تعالی نه درکو. نو بل سړی به دوکه شي چې په 2000 ته دی وختونه ورکو، زه خیر د مال په 200 راکا، 200 د پاسه راکا. نو دا ګوره دی مسلمان سره خیانت وکړه. دویم قسم باز خلک دا کار صرف د ګندګيري او توي د بازار ریټ ګنده کوي.
مثلا یو سړی د عام طور د دې سارو په منډینو کې د باندې نه یو سړی د میخ را روانه کړی دا میخ د 2 لک روپو ده خدا تاجر او ته دای وای چې په 2.5 لک خرڅو نو تاجر په دې پوهیږي چې دا خو د 2.5 لک نه ده هغه ته وای چې خیر دی مال په 2 لک سالويخ باندې راکا دا ته نه درکو اول خو څه 7 سړی کوي چې خیر دی په 2.5 لک والی دا تلاش د خپته چې دا 2 لک نه یورو په د پاسه نه د خو صرف دا مسلمان چې د باندې نه راغلی دا زاوري ځکه چې دین او څوک په 2 لک روپۍ وړي دی نه ورکوي مال د 2 لک روپو دی نو دی مسلمان په عذاب کې دا شپه کوي کنه بل شپم کوي ایمان په 2 لک ډیر شو څلوي غوښتري او ما ورنکړه تعالی څنګه په 2 لک درکم نو دی مسلمان ته د ضرر رسولو د پاره دا کار کوي خدا ناپوه اورور په دین نه پوي چې مسلمان ته ضرر رسول یو کبیره ګناه ده او دین ډېر غټ فسادات پیدا کوي شیخ باز خلص کې د ذخیره اندوزي چې ورته یاره کمال لري دا وړه شو یا کم ځای چې په مارکیټ کې شي چې مارکیټ کې شارټ شي دا راواخلي کې خپل ګودام کې چې لکه ور دې باندې بریټ راشي دا کار جایز دی په کوم شی کې دا ذخیره اندوزي منه صرف خوراکي طعام دی کنه په هر شي کې دا احدیت شریعت کې احتکار ویل کېدل شي چې یو سړی خوراکي سيزونه غنم شو اوربش شو جوار شو د دې د پاره ذخیره اندوزي وکي چې دا به زه ریټ په دې باندې زیات شي او به زخرس کما دي ته احتکار ویل کېدل شي به ډېر کړه ډېر غړ سم یبانی تاجران چې هغه د ټول ملک طعام چې دی واخلي او هغه به ریټ ګراني او استفاغه باندې خرڅي موږ شریعت د دینه منع کړیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الجالب مرزوق والمحتكر ملعون هغه انسان چې د لری نزی او خوراکي مواد راوړي او به په دې مسلمانانو معاشره کې خرڅي د ته الله رزق ورګي د په رزق کې الله خیر او برکت واچي او کوم انسان چې خوراکي مواد ذخیره اندوزي کوي او خاص کر چې خار کې او ته ضرورت دی او د نه خرڅي د دې د وجه نه چریټ به پراشي نو دی باندې لعنت ویل شوی دی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله عام بندگان دعا کوي چې الله ارزانی راولي او چې مالونه ذخیره کړی دي هغه یې الله ریټونه اوچت کړي هغه د خیرخواهی خلاف دی هغه چې الله ریټونه خو اوچت کړي نو د دې د وجه نه هغه په نور نقصان کې واقع شي شیخ باج خلک ساروي چې خرڅي مثال غواش ولا ګډه سينور په غولانځ کې شو د پي وساتي چې لکه زی ورلم زورتم دا 15 کیلو کې 2-3 ورځې لوشلې نه دې طریقې سره یو ساروي خرڅول لا دي شرط څه حکم دی دا طریقه شریعت حرامه ګرځولې ده او دې ته مسرات ویل کېدل شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسرات د بیع نه منع کړی ده او تسریم دې ته ویل کېدل شي چې د غوا ساروي په غولانس کې پیش او د جمع کې او چې کله ډیر غولانس د هغه پړسیږي نو یو سړی په دوکه شي چې دا خو ډیر زیات مال په دې کې دی او دا به دسي کوي نو په دې وجه باندې واخلي به عمره نه کوي دا دوکه ده حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان د سمو ساروي واخصه چې دغه په غولانس کې دا پي جمع شي او به ول شو او به ته پته ولګیدل چې دا ما سره پراډ دی دوکا ده نو به د ته اختیار دی کداې په دغه پیسو باندې اخلي خډه راخدا کنه اخلي واپس دي کې خو چون کې د دې ساروي پي دی خړلې دي دا هغه پي په بدله کې دی ورته یو پیمانه قجوري هغه واپس کی یا یو پیمانه طعام دی واپس کی په دې وجه باندې چې دا پي دی خړلې دي نو مونږه شریعت د دینه منع کړی او مسرات بیا چې دا هغه ناروا ده چې د مسلمان سره دوکه ده خیانت ده او زموږ په شریعت کې دوکه بازی هغه حرام ده شیخ صاحب بعضی خلک د نشئی مواد خرڅي لګي مثال چرس او د خلکو ته معلوم دي خو سیګریټ نسوار شیشه ورته وي دا د خرڅول دا شرعن ګناه پکې نشته بعضی خلکو دا سیله وي مکروه دي مکروه مطلب دا چې بس ښه کار نه دا واقعا حرام دي کنه شریعت دی بار کې شریعت ټول نشه شریعت حرام کړی دا قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان بل آیت کې الله رب العالمین فرمایي فاجتنبوه د دین ځان وساتئ چې موږ احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراجعه وکړو
نو په احادیثو کې خمر یوازې شراب ته نه ویل کېږي. د صحیح البخاری روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل مسکر خمر، هر نشئی شی هغه خمر ده، هغه شی چې هغه نشه پیدا کوي نو هغه خمر ده. نشه خو موږ او تاسو په عرب کې پیژنو، خو علما وایي داسې علامات ښودلي دي چې یو شی ته استعمال کې ستارن کې تغییر پیدا شي، الټې درمنې ولګي، مزل دی وران شي، خبرې دی وران شي، عادي حالت نتا اوباسي، دغه ته نشه ویل کېدلی شي. نو دا که هر شی وي چې نشه پیدا کوي دا حرامه. او به د نشئی موادو، د ټولو نشئی موادو تجارت حرام دی. لکه څنګه چې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په خمرو یعنی شراب او نشئی موادو باندې په لسو سيزونو باندې لعنت شي. داغه په خستون کې، داغه په خرڅون کې، داغه په وړون کې، داغه په نچوړون کې، داغه په ټولو امور باندې لعنت کړی شوی. حدیث کې د راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. الله چې دی یو سیز خوراک حرام کی دغه پیسې حرامي. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د يهودو طریقه ذکر کوي چې يهودو باندې الله وازګه حرام کړو. دی به حیله وکړه، چل به وکړه، دا وازګه به ولي کړه، دنه به ډل جوړ کړه، هغه ډل به خرڅو به دغه پیسې خورلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا ترتكبوا مثل مرتكبت اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل. د يهودو په شان چل حیله دوکې مګوي چې د الله حرام هغه په معمولی حلو باندې ځان ته حلالوي. بعضی مولیان هغه د تاجرانو ته حلی خي چلونه خي وې د سمکه و د سوکه په دې وخت ته حلال شي او د خپل کمال غني. حال دا موږ د الله نبی د دینه من کړیو د يهودو عمل د دین ځان ساتل پکای. شیخ صاحب محترم، دا بعضی خلک وایي چې لکه سپي خو ساتل جایز نه، خو سوا درې چې مثال د ښکار د بارې نو داسې سپي بیا اخیستل څنګه چې بازار کې ته په پیسو اخلي سپي؟ عام طور باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مطلق سپي د خرڅولو او د اخیستلو نه منع کړی ده. په دې وجه حدیث کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ثمن الكلب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپي د پیسو نه منع کړی ده او دا احادیث مطلق دي. په دې وجه باندې راجح قول د اقوال د علماو دا چې معلمي ټریننګ شوی وي او که غیر ټریننګ شوی وي دا ساتل جایز وي او که نه وي جایز، لکن د دې د پیسو نه منع ده، د دې د تجارت نه منع ده. او دا قول د اقوال د علماو راجح دی. اگر که دویم قول د علماو مشته چې کم سپینه پیدا اخصل شریعت جایز کړی ده، لکه د څوکیدارۍ سپه، د فصل سپه، د ګړو چلو د ساتلو سپه، وې د دې فائدہ شریعت حلال کړی ده، نو تجارت هم حلال ده. لکن احادیثو کې د سپي خرڅول مطلقاً منع شوی دی، لہذا مطلقاً تزان ساتل پکار دی. شیخ صاحب محترم، د پیشو خرڅول به څنګه؟ یو پیشو سړی اخلي خرڅي د دې کاروبار جوړ کړی دا په شرایط کې پیشو هم د یو شی دی چې پای کې کوم خاص فائدہ پکې نشته او د کم دغه غوخه په موږ باندې شریعت حرامه کړی دا، کم نور فائدہ من سیز نه دی، بلکې صرف عام طور د انګریزانو ډیر زیات ساتي او د شوق او خلک دغه تقالید کوي. د دې د وجنا نبی له سلام د دې د پیسو نه منع کړی دا. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيع الكلب والسنور، په بل روایت کې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپي او د پیشو د پیسو نه منع کړی دا، لہذا د دې نمځان ساتل پکار دی. شیخ صاحب محترم، د ټنګ ټکور سامان ربابونه سو خرڅي، باجی خرڅي، دغه شریعت سوی ولکه وزي خپل وخمن خاصي خرڅو منده جایز دي؟ دي کې هیڅ شک نشته چې ټنګ ټکور په موږ باندې شریعت حرام کړی دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث. بعض هغه خلک دي چې هغه لهو الحديث اخلي او د لهو الحديث په باره کې دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا قول نقل دی د امام مجاهد نو دا سنور نه چې د دې نه مراد ټنګ ټکور او دا د غانو بجانو اسباب او چې کله یو شی موږ باندې شریعت حرام شو نو د دې اخصل او خرڅولو کې د دې حرام کون کې انسان سره معاونت دی چې ته د ټنګ ټکور اسباب خرڅې، د غانو بجانو خرڅې، یا د غلطي ویډیوګانې خرڅې، فلمونه سیډیانې خرڅې، یا د سنور،
نو دې کې ته د هغه ګناهګار سره معاونت کوي او موږ الله رب العالمین فرمایلی دي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو د نیکۍ او د تقوا په کارونو باندې د خلکو سره معاونت کوئ د ګناه په کار د چا سره معاونت مه کوئ. شیخ صاحب محترم یو بل سوال دا دی چې یو کس زیات یو بل لري مثال کوی دی یا ولده د خپل جاګیر ګرځولې په دې ول کې سره خلک شریک دي یا په دې کوی کې په خپل پیسې وخکره خلکو سره شریک دي او د خرڅولې شي او بکنه د زیتی وبو خرڅولونه شریعت منع کړی دا. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيع فضل الماء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی دا چې یو سړی زیتی وبو خرڅي او کوم انسان چې د خپل د ضرورت نه زیتی وبوي لکه په دشت کې یو کوی استلې د ضرورت نه زیتی دي خو چې نور شپنکیان لاروي مسافر راځي پاغي خرڅي داسې انسان به د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین راوغاړي او ته وبوي چې څنګه تا خلق د زیتی وبونه منع کړیو نن به د خپل فضل خپل مهرباني نه به د زمانه کوم اليوم امنعك من فضلي كما منعت عبادي عن فضل ما لم تعمل يدا. نن بزتا د خپل مهرباني نه منع کوم لکه تا چې خلق د هغه څه زیتی چیز نه منع کړیو چې ستا لاسونه نو کړی نه دا وبخ الله پیدا کړی الله راوستری دي او تا دا منع کولې د خلکو نه نو شریعت کې د زیتی وبو خرڅولو نه منع ده او د غرنګي خلق د هغه منع کولو نه منع ده. شیخ صاحب محترم په دې بیان کې خلک بیانې ورکی گاډي اخلي کور اخلي بل ورځ کسخ پیمانه شي د سودا نه کې نو دا بیانات تستنولې شي نه بس بیان نه در کوم دې څه حکم د شریعت کې دی تبيع العربون یا بيع العربان په شریعت کې ویل کېږي چې زب تعالی مثلا یو گاډي اخلم 50,000 روپۍ ما تعالی درکړي بیانه کچرته دا گاډي ما واخسته خدا با د 10 لک روپۍ باندې مې اخسته پای کې با 9 لک روپۍ نورې درکم او کوه مې نه خستنو دا ستا په جرمانه کې دا د فقهای کرامو تر مابین یو اختلافي بیع ده. جمهور اهل علم وایي چې دا جایز نه ده. وجداد چې دی باب کې حدیث راغلی دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيع العربون او عن بيع العربان. نبی علیہ السلام د بيع العربان نه منع کړی ده. خو دې روایت کې د سند په لحاظ سره لږ ضعف دی نو د دې وجه نه امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي چې دا بیع جایز ده. او د دې لپاره یو روایت په صحیح البخاري کې راغلی دی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د سودا شوی و چې که امیر المؤمنین په دې سودا باندې راضي شو نو دا به د پیسو حصې او که راضي نشو نو دا بستا د پاره په دې پریشانی کې چې دا پرېزه پر خپه شوم به تخپیمانه شوم د دې پخیمانه په ځبانه بداستای. نو بعض علماء او خاص کر حنبلی مذهب علماء نن سبا د سعودي علماء هم دې ته جواز ورکړي وی وجه دا چې الته مبيع رکاو شوی دا ډیر وخت د سودا نه بند شوی د چې تخپیمانه شوی نو دې کې هغه ته ضرر دی نو دا غي ضرر جبیره په دې باندې وش نو که یو سړی د ضرورت دا غوي دا ځان ته وساتي وړه به خیزه کې احتیاط په دې باب د اموالو ګډ ضرور دی ځکه کوم هغه چې د حرام نه وټو کېږي به ورته زی خو سناسه گنجائش د احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په مذهب باندې په دې کې شته سناسه دلایل مغی سره شته. شیخ دې سود باندې د ملګری پوي کوچ الکه دا سود ست ویل کېږي سود څو قسمه ده سود ست ویل کېږي الکه فلانه شي سود دی ربا ده ست ویل کېږي. د سود تعریف علما دا ذکر کوي وي الزياده الخاليه عن العوض في مبادله المال بالمال. اغه زیادت چې د عوض نه خالی وي کله چې مال په مال باندې بدله او کم زیادت د عوض نه خالی وي دي ته سود ویل کی. مثال زه تعالی درکم 1 لک روپۍ او به ته بتانه غواړم 1 لک او 25,000 روپۍ نو 1 لک خو په مقابله د 1 لک کې شوي دا 25,000 په مقابله د څه شي کې شوي دي ته سود ویل کی. د مثال پته دا د جاهلیت په دور کې د اسلام نمخ کې 2 قسم سودونه کېدل.
یو ته ربا الفضل ویل کېده، یو ته ربا النسیئه. ربا النسیئه دا چې د جاهلیت په هغې باندې پوه شو، نو موږ به پرې پوه شو چې دا شی د شریعت دغه حرام کړی. یو سړی به محتاج شو، هغه به راله یو مالداره سړي ته به یې وویله چې د میاشت دپاره مثلا ماله یو 10,000 روپۍ قرض را 10,000 روپۍ به وله قرض ورکړې. میاشت چې به پوره شو، سړی به راله چې پیسې مې راکړه، هغه سره به پیسې نه وي، نو ده به ورته ویل چې اما ان تربي و اما ان تقضي، یا به پیسې راله راکړه که نه سود به پسې حساب، زیادت به پسې حساب کړو. هغه سره خو به پیسې نه وي، ویل زه خیر دی کال صبر راته وکړه 12,000 به درکړم، د 10,000 په ځای به 12,000 درکړم. نو دا 10,000 روپۍ خو په مقابله د 10,000 روپو کې شوي، دا 2,000 روپۍ په مقابله د څه شي کې شوي؟ دغې ته سود ویلی کېدلی شي، دې ته ربا النسیئه ویلی کېږي. ربا الفضل به دې ته ویلی کېدلی شي چې شریعت څه څیزونه مقرر کړي دي، یو 6 څیزونه چې هغه په خپل همجنس باندې خرڅوي، نو په هغې کې به زیادت نه کوي، که ودې که سود دی. سره زر په سرو زرو، سپین زر په سپینو زرو، غنم په غنمو، وربشې په وربشو، مالګه په مالګه باندې او کجوري په کجورو. دا چې خرڅوي په خپل جنس باندې مثل په مثل به خرڅوي، که زیادت دی وکړو سود دی. یو دړی کجوري په 2 دړو خرڅول، یو دړی غنم په 2 دړو خرڅول، یو دړی یا یو توله سونه په 2 تولو خرڅول، او یا داسې نور دا سود حسابېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل والفضل ربا. دا به لاس په لاس باندې خرڅه، زیادت چې دی هغه سود دی. شیخ د دې سود څومره بدی په قرآن او حدیث کې ذکر راځي، دومره منع ده، نو ګناه څه شته؟ څومره بعضې علماونه موږ واورېد نسبت یې ځان ته کوي سود ورکول جایز دی، اخیستل یې حرام دی. دا خبره صحیح ده که نه؟ نه، سود دا لوی جرم دی، ورکوونکې او اخیستونکې دا دواړو باندې لعنت دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله آکل الربا وموکله. د الله د طرف نه لعنت دی د سود په خپله خوړونکي باندې او په بل باندې خوړونکي باندې، بلکې د سودی معاملې په شاهد لعنت دی. گواه چې څوک گواهی کوي د دې معاملې په هغې لعنت دی. څوک چې لیکل کوي د سودخور منشي باندې لعنت دی. دومره لوی جرم. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې کم یو انسان ته چې دا د سود د حرمت دلایل ورسېدل او دی بې منع نه شو، هغې ته د الله د جنگ اعلان دی. سودخور انسان د الله جنگ ته بړی وي، دی وجه نه د الله باندې خو څوک په جنگ کې غالبېدلی نه شي، دی به مغلوب وي. دغه وجه ده چې سود ته چا لاس وراچلی دی، دی خیر نه دی لیدلی، ځکه د الله په قهر، د الله په غضب، د الله په جنگ اخته شوی. په بعضو روایاتو کې داسې راغلی دی چې د قیامت په ورځ باندې چې کله سودخور انسان هغه د قبر نه راپاڅېږي، نو ورته وویلی شي چې خذ سلاحک للحرب، ته د الله جنگ ته روان یې، اسلحه د سره واخله. قرآن کې الله وایي سودخور انسان چې کله د قبر نه پاسېږي، نو د داسې انداز کې داسې په غضب د الله په قهر او په غضب باندې ککړي چې د داسې لوټ په لوټ وړي لکه سړي باندې چې د پیریانو چپه راغلي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هغه انسان چې د سود مال خوري، هغه د خپل قبرونو نه پاسېږي، مګر داسې پاسېږي لکه شیطان چې پې. دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلک ولیدل چې هغې دپاره داسې خېټې وې لکه د کوټو د جهنم په اور کې راښکلې. پوښتنه وکړه دا څوک دي؟ ویل دا سودخواره دي، د امت سودخواره. همداسې نبي علیه صلات وسلام په خوب کې د هغې د برزخ حالت لیدلی و چې هغه د وینو په یو نهر کې یو سړي لمبل او خواته خلک ناستو چې هغه به د ختلو اراده وکړه، نو دی به په ګټه باندې ویشت او دا ګټه به خوله کې ور واچوله، د دې وینو ځای په نهر کې لمبل. و جبريل نه پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ دا سودخواره دي. د دې وجې نه سود ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم، او د دې نه سخت اجتناب او پرهیز کول پکار دي. شیخ صاحب د دې سره متعلق د بعضې زرګران خلک ورشي ځان دپاره یو کړی زنانو دپاره جوړوي، امیل جوړوي، خو ورته وایي چې لکه دا شی به ما ته جوړ کړي، د سرو زرو پیسې به زه تا ته وروسته درکوم. آیا دا هم په هغه سودي زمره کې راځي که نه؟ من دا خبره مخکې عرض کړه چې سره زر په سرو زرو، سپین زر په سپینو زرو، یا عام طور پیسو په پیسو خرڅول، د دې د جواز دپاره 2 شرط دي. یو شرط دا دی چې مثل په مثل وي،
دویم شرط دا دی چې لاس په لاس سره زر چې په سپینو زرو خرڅه یا په پیسو خرڅه نو دې کې خو مماثلت شرط نه دی ځکه سپین زر ارزان دي سره زر ګران دي پیسې هم دغسې دي خو دې کې لاس په لاس شرط دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ربوي اموال ذکر کوي نو بیا فرمایي فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد کله چې دغه اصناف هغه بدل شي یو په بدل جنس خرڅه نو دا به خرڅول شي څنګه چې ساخو خي که مساوي خرڅه او که په زیادت خرڅه خو شرط پکې دا دی چې يدن بيدين وي اذا كان يدا بيد نو زرګر نه چې سړی سره زر اخلي سره زر هم سمن دی په شریعت کې او دا پیسې هم سمن دی نو دا صرف دی صرف کې دا شرط دی چې دا بلاس پلاس دي کې دا جایز نه چې دا پیسې رستو درکما او کې وکړل دا هم په سود کې راځي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا فرمایي شیخ ډیر خلک په قرض باندې ګټي کوي لکه دا په دغه کې مرাজি موبایلونو کې تاسو بیلانس ختم شي تاسو وي مونږ ته 10 منټه درکو 15 منټه 10 منټه درکو خو عام اوقاتو کې دا منټه مثال په 10 روپۍ خو چې تی مونږ ته قرض راکې نو ته دې مونږ په څلوي خمانې شمارو هاي په قرض باندې ګټه کول لا شرعاً څنګه دي دی باب کې یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقل دی چې حدیث کې راځي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعین رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا بیعګانې په یو بیع کې منع کړې دي به د دې شرح د دې وضاحت دا راوي د څه کوي چې بیعتین فی بیعین دي ته ان یقول نقدا بکذا ونسیئه بکذا چې سړی وایي کدا شی په نقد باندې اخلي نو دومره درکو او که په قرض باندې اخلي نو دومره درکو بل حدیث کې مرাজি من باع بيعتين فله او كسهما او الربا چې دوا بیعګانې په یو بیع کې وکړي دوا بیعګانې دا چې په نقد په دومره نو یا به دا کم ریټ والا بیع اخلي او که زیادت وکړو نو د سود وکړي نو لہذا د دسه بیعګانو نه چې د قرض د وجه نه سړی ریټ زیاتې د نزان ساتل پکار دي او دا یو خطر خنه دا صحیح طریقه نه ده شیخ صاحب محترم چاپ یو کس باندې قرضي هغه د پیسې خو دې زنه شمره وکړي خو زما په هغه باندې 3 لک روپۍ دي ته ماته 2 لک روپۍ راکا هغه قرض تر هو باسه ته 3 لک واخلې قرض خرڅول په دې طریقې سره چې زیادت واخلي دا جایز دی کنه نو دې کې هیڅ شک نشته چې دا پیسې په پیسو باندې خرڅول دي مع زیاده او شریعت دا نوع سود حساب کړی دی چې کله سمن په سمن باندې خرڅه او یو جنس سمن وي او هغه کې زیادت کې نو دا ناروا ده د هغه دور پیسې ذهب او فضه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سره زر په سرو زر او سپین زر په سپینو زر چې خرڅه یدن بيدین مثلن بمثل والفضل ربا لاس په لاس باندې به خرڅه او زیادت کې دیو کدا دي دغه کدا دي سود وکړل والفضل ربا البته د سیو طریقه کې دی شي چې لکه پلانې سړی دی هغه مال د قرض نه راکې تو ورشه مهنت په وکا خواري په وکا نو ته به بار بار زی جرګي به قائم کې کدي راويستل نو تعالی د دې عمل دومره اجرت درکو صرف اجرت پیسې زما دي غم زما دي بيع خونه کی خو کتب جرګي کې بدستا خرچیم کېږي او جرګیم کې او تکلیف کېږم زه تعالی د دې عمل د قرض دراويستل دومره اجرت درکوم اجرت نو د اجرت عمل جایز دی ان شاء الله ولذي به وګسنه شیخ مثال بعضی د قانون د پټی نسی نو پټیو کې دا شکل او اختیاري دا چې دا د قانون ته ویل شي مالک ورته چې ته ما د سل بورې غنم راکې یا مثال لسی فکس شی او سره کې دومره په دې طریقې سره دا کرونده کول جایز ده کنه دلته د زمکه کې شکر دوه طریقې لري چې یو ته مزارعه وي یو ته اجاره وي مزارعه دي ته د صحابه کرام په دور کې کېدل جمهور ائمه په جواز باندې قائل دي صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله د مزارعه مبارک خبره نقل ده او بعض احادیثو کې مشته خو دغه حدیثو مطلب جدا دي نو مزارعه دي ته وي چې زما کدا زیتاله درکم چې تی کرا او ربا نیم حاصلات بستای نیم بزما یا دوه حصے حاصلات بستای یو بزما یا دو زما یو وستا دي ته مزارعه وي او دا هم په شریعت کې جایز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر والا او سره دا معامله کړې و چې دا د خیبر زمکه چې کله خیبر فتح شو يهود و ترال او تو الجناب
ته په دې زمکو په کشتکر باندې تاسو نه پوهیږئ حاصلات به کمی د زمکه تاسو ونیولې زمونږ نه اوس موږ له بیت په اجاره راکړي دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ور سره د خیبر په زمکو باندې په نمایي باندې خبر او چې تاسو کوي ریوي نمایي حاصلات موږ لرا کوي نمایي تاسو دویم صورت د اجاره ده اجاره دي ته ویل کېږي چې زب تعالی د زمکه درکم په اجاره باندې مثلا دا یو جریب زمکه د مال 10,000 روپۍ راکا کتی کری کا گاڑی پکې ودره کمال پکې چې کا اسب لوبه پکې کې قسیاحت پکې کې خو د دې زمکه اجاره نو کراء الارض وترګه کراء الارض بالذهب والفضه حدیث د مسلم کې راځي د رافع ابن خدیج رضی الله عنه روایت ده چې کراء الذهب کراء الارض بالذهب والفضه دا جایز ده د کوم ممانعت نشته شیخ صاحب بعضی خلک د کور خاوندانی چې تا غنه د کور په کری باندې نشي تا ته چې ماته به 4-5 لک روپۍ راکې نو زه به تا د ازې په کری درکوم دی مخکې اډوانس د وجنه تا ته د کری کې ملک څه کمای وروړي کنه چې تا 2-3 لک روپۍ مخکې ورکی نو کری عام د 10,000 روپۍ خو تا ته زه به تا ته بشل زری حساب کوم دې طریقې سره اډوانس ورکول لاسنګ دي د شریعت د ډیرو نصوصونه یو مسلمه ثابته قاعده ده چې دا بعضی اثارو کې راغلي ده خو قاعده مسلمه ده چې کل قرض جر نفعا فهو ربا ارغه قرض چې غزان پسې ګټه راخي نو هغه سود دی دلته هم د سې د کور مالک تا نه اخلي 15 لک روپۍ د دې په مقابل کې تا ته ګټه درکې ګټه څه ده کرایه کې کمواله راولي نو دا د سود یو قسم شمار دل کېږي لہذا دا جایز نه ده البته صرف د رهن په صورت باندې دومره معمولی پیسې اخستل چې کله کرایګر او تختی بیل شارټ شي کور کې خرابي د اغه د سکیورټي چوته ویل کېدل چې نو دا بسنه جایز دي د رهن په صورت کې چې سړی وثیقه د ځان سره ساتي نور دومره لوی مبلغ اخستل او به په کرای کې دغه د وجنه اسانی کول د قرض په ځان پسې ګټه راخلو دا یو نوع د سود حسابي شیخ رهن غاڼه یو چا سره کې خو دا گاډي سره کې خو یا کوري غاڼه کو سره دا چا سره چې خې دی دا گاډي د استعمالول شي کور کې دا اوسېدل شي کنه دا غاڼه نه انتفاع بالمرحونه جائز نه ده عام فقها او رایم د سدا خو صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ست ترتیب ذکر کړی دی هغه دا دی چې مثلا ما تا سره د پویو والا ساروی غاڼه کا نو دا صحیح د پیم کوي خو مقابل کې به ته خرچم پی راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دي چې د پویو والا ساروی د چا سره غاڼه شو نو هغه پیسې کله شي خو په دې نفقې په مقابل کې او د څه چې مثلا ز تعالی تمالا یو مثلا 10 لک روپۍ قرض راکې او زه د کور په داغه په مقابل کې درکم او ته په دې کور کې اوسېږي او د کور 10,000 روپۍ کرایه ده یا 15,000 روپۍ کرایه ده نو په حقیقت کې تا زمانه به ته 10 لک روپۍ واخستلې او دا کرایه دې پس اضافه واخستله نو د دې د وجنه عام علما او فقها انتفاع بالمرهونه هغه جایز نه ده ګرځولي وجه دا ده چې دا هم یو نوع په سود کې راځي او د دې قرض په مقابل کې دا ګټه راخکله شو او کل قرض جر نفعا فهو ربا ارغه قرض چې ځان پسې ګټه راخکي نو هغه سود دی دا هم یو ګټه ده د ګټو نه لہذا دا انتفاع جایز نه شیخ لکه تاسو ویل چې هر قرض چې ګټه په وکړو دا بری بای لکه د یو صورت چې شیخ بیان یو کس چا سره ولګي چې لکه زه ته 10 لک روپۍ در کوم ته په دې باندې سامان نه وړه دا سامان په ما مې را خرڅوا زبر نه د مارکیټ ریټ مطابق اخلم د سینې چې ما قرض درکړې او تانه ز کم ریټ اخلم خو زه حق لرم چې اول ته ما تر پیش کې د سینې نفع جایز نه کنه نه دا په حرامو کې نه راځي بلکې دا خدای سره یو معاونت دی چې ته سره پیسې نشته د مثلا د لاهور نمال راوړي په خبر ته او تاسو سره پیسې نشته دا احسان به سره زو کوم پیسې به درزه درکم او ما ته مقابل کې دا فائدہ ملو شي چې زه بخپل لاهور ته تک راتک نخلاصم مال به په ما خرڅې د مارکیټ پر ریټ باندې به خرڅې په بل چا خرڅې په ما دا هغه احسان په مقابل کې یو احسان دی دا غ د قرض ګټه نه ده ځکه قرض ماغه پیسې دی او دا غي په مقابل کې مثلا 10 لک روپۍ دی ورکړي دي تاسو به درکم 10 لک به درکې زیادت پکې نه کوي خو تا دا سره احسان کړی دا تاسو سره احسان کوي دا پای کې ناراضي
شیخ یو کس دی هغه چا سره کار کوي کسب وي مثال مزدور دی دا د خپل مزدوري په وخت کې زی او په مسجد کې نفلونه کوي مثال دیاړي مار شو بعد دیاړي ماران د چې مثال د ماسپخین یو بجې شي نو وختي لاړ شل د نفلونه شروع کوي تلاوتونه کوي دا کار په وخت کې د خپل هغه عبادتونه واغه مقصود یې شرکت دي کار نه ځان پټ کم دي طریقې سره څنګه یو کس د جمعې مون بنديږي لکه ولې ځکه زمال ته ډیوټي دا جایز دی ورته کنه دې کې هیڅ شک نشته چې یو انسان اجیر وي او اجیر خاص وي نو د دې اجرت په ټیم کې چې مثلا 10 غنټه اجرت د مزدور دی 12 غنټه دی 15 غنټه څومره وخت چې د سنیک سره خبره کړې ده د دې اجاري په ټیم کې د دې اجرت په ټیم کې دا ټیم په هغه باندې خرڅ کړی دی کې بل هیڅ کار نشي کولای سوا د هغه کار نه چې کوم نه کوته وای البته بعضی هغه کارونه دي چې کاغه شرط ونه لګيږي خو معروف دي د فقهای کرام او د نصوص د کتاب او سنت نه دا قاعده راوستل ده چې المعروف کالمشروط لکه مثلا یو سړی دیړی مار نسی نو دیړی مار چې د مثلا ته غنټه دیړی کوي په دې کې د قضای حاجت ټیم راځي معروف چې څومره سړی عادي تور باندې زی د خوراک ټیم راځي یا زمونږ استاد په دې علاقه کې د 10 بجو ناشته ورکوي به د ګرمي روټي ته چټي کوي به د سې نو دا پکې مستثنا دي ولو که شرط نه لګول شوی خو عرف کې د سې کیږي معروف کل مشروط خو د دې عرف د اندازې نه چې زیات کوي نو دا د دې نیک سره خیانت کوي او د دا پیسې خستلو کې د حرام او شبهه راځي او حراميږي ور باندې نو د دې د وجنه دي نزان ساتل په کار دي ځکه د خپل ټیم د محدود ټیم په خپل نیک په خپل سید باندې خرڅ کړی دی نو په دې وجه باندې د ټیم کې بل کار نشي کولای مګر هغه کار چې نیک وته اجازه وکي یا هغه کار چې مزدور سره نسی او په عرب کې ټول مزدوران کوي هغه به متجاوز لکه مخ خوراک سکا کې انساني حاجتونه شیخ په بعضی دوايانو کې په بعضی صابونونو کې بعض نور خوراکي اشیاء کې حرام شي نه چول کې لکه شراب کې چول کې یا د خنزیر وازګي د څه شي نه د دوا لپاره استعمالول یا خوراک د لپاره چې لکه دا زه خورم دا به جواز لري کنه هم دا پختنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشوي وسئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الخمر تتخذ في الدواء د الله د نبی نه پوښتنه وشو د شراب په اړه کې چې موږ ته دوايي جوړو هغه جواب وکړ چې انها ليست بدواء ولكنها داء دا دوايي نه ده بلکې دا بیماری ده عام حدیث هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فلا تداووا بالحرام الله رب العالمین تاسو شفا په حرامو کې نه د ګرځولې نو په حرامو باندې دوايي مکوئ بل حدیث کوم د راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وما من داء الا وقد انزل الله له الدواء هیڅ یو بیماری په دنیا کې نشته مګر الله غو لپاره دوايي نازل کړی دا نو په حرامو باندې دوايي هغه مکوي دسی یو بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سینځ سره په اړه کې پښتنه او شجدا په دوايي کې چې هغه منع کړله بلکې دا په دوايي کې ما چوا ځکه په حرامو کې شفا نشته او حرام په دوايي کې استعمالول جایز نه دي شیخ زمو محترم د بعض خلک بهر ملکونو خلیج او د ملکو کې اوسېږي او غوي د ویزې خرڅي دا ویزې خرڅول څنګه دی ویزه رو باسل ته سای خاص د فلانې د ویزې مونږ خرڅو په پیسو باندې باره کې شریعت بد دا ویزې خرڅول د خلیج ملکونو ترتیب دی او د هغه علما چې دی هغه د دې په جواب باندې خپويږي په دې وجه باندې مونږ په دې رابطه باندې د شیخ ابن عثیمین رحمه الله او د شیخ ابن باز رحمه الله فتوا کتلې ده هغه د سوي چې د دې بنیاد په دروغ او دوکه باندې دي ځکه الته یو سړی حکومت ته درخواست کوي چې زما اجیر لګيږي مزدور لګيږي نو دې په دې خبره باندې دروغ وي بیا خیانت کوي نه لګيږي ولته دروغ پراټ کوي دا وزر علیو بهر ته په یو اجیر باندې لګي نو په دې صورت کې د سړی د معامله په خیانت او دروغ باندې بنا ده او هر هغه معامله چې بنیاد په خیانت او په دروغ باندې نو دا معامله چې دا کې حرمت راځي نو په دې وجه باندې د دې کاروبار نظام ساتل پکار البته اوس یو سړی د اجیر دی هغه په غیر د دې نه نشتللې
دا معذور دی ځکه چې د دې خو بله طریقه نشي کېدلی دا به څه وکړي مزدورۍ لځي او یو غیر شرعي شرط او ټکس ور باندې لګېدلی دا خو به اخلي خو هغه سړي دپاره کاروبار او راویستلو هغه دروغ وایي هغه خاین دی دې ځای نه چې دا مزدور دی دی خیانت نه کوي دا خو چې زه خپل کار روزګار له او ته به ما سره نو د دې د وجې نه چې شریعت کې دروغ حرام دی او هر هغه شی چې د هغې معامله چې د هغې بنیاد په حرامه باندې کېښودل شوي د دې نه اجتناب او پرهیز پکار دی شیخ صاحب محترم هر هغه شی چې شریعت ښځو ته حرام کړی یا سړو دپاره یو ته حرامي نو د هغه خرڅول به هم بیا حرامي لکه سره زر دي سړو دپاره حرام دي اوس دا خرڅول به هم حرامي که څنګه نه یو شی کې چې شریعت حلاله پیدا کېښودلي نو د هغې خرڅول اخیستل حلال دي لکه یو شی مثلا د ریخمو کپړې دي هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې خرڅېدلي لکه حدیث د صحیح البخاری دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو جوړه د مسجد نه بار خرڅېدله حلة عطارد نو نبی علیه السلام ته عمر صاحب ویل چې عمره دا واخله نه عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله دا واخله د جمعې مونځ د اخترونو مونځ ته به یې غوندې میلمانه چې راځي هغې ته به یې غوندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انما یلبسها من لا خلاق له فی الاخره دا هغه څوک چې آخرت برخه نه یو څو ورځې پس عمر رضی الله تعالی عنہ ته نبی رسول الله داسې جوړه تحفه کړه نو عمر زه نور علی یا رسول الله تاخذ عطارد په جوړه کې د دې سیول اوس دې ما ته راوړه د دې خدای ما چې ما په آخرت کې برخه نشته ول ما خدای دې لپاره نه درکړي چې تی واغونده ما تعالی دې لپاره درکړي چې بل چاره ورکړه تحفه یې کا نو حدیث دې ځین استدلال کړي چې ګور د مسجد نه بار د ریخمو جوړه خرڅېدله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نکړ یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوته په یو لاس کې سره زر او په بل لاس کې ریخمو وی فرمایل چې هذان حرام علی ذکور امتی حل لاناثها دا دوه سيزونه زما د امت په نارینه باندې حرام دي زنانه ولا حلال دي نو چې زنانه استعمالي حلال دي ضرور به خصل کیږي او خرڅول کیږي دا سره زر لکه مثال د سره زر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور په صحابه کرام په دور کې خصل کېدل خرڅېدل حال د استعمال په نارینه حرام دي شیخ صاحب محترم جزاک الله خیر الله تاسو ته اجر درکړي ان شاء الله ملګرو یو ځل بیا به شیخ صاحب سره ملاقات ډیره مننه شیخ صاحب الله دې تاسو په ژوندۍ کې خیر واچي او الله دې تاسو جهود په خپل در کې قبول کړي مزید د دین د خدمت کولو توفیق دې درکړي وفقکم الله لما يحب ويرضى Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.